دکاندار چلزنی را یاد شو لیدلی خو مې نه دي چلزني خو هغه را یاد شولې. د بوډا ماڼۍ ته راورسېدلو. دلته دغه یو چوکاټ ایښی دی، ټول پکې عکسونه اخلي. دا د ماڼۍ په دې بار سر کې دغه تاسې هلته یوه باښه ګورئ. د ما هڅې هیله کوم چې له خدایه چې د ما هڅې د تاسو خوښې راشي. نن مو درېیمه ورځ ده په بوداپست کې. اوس هوټل ته وځو، ماشومان مو پرېږدي چې لږ ارام خوب وکړي او موږ ځو یو بودا قصر ته. بوداپست دی، درېیمه ورځ مو ده او اوس روان یو د بودا قصر ته. هلته ځو، یو څو ځایه نور مو په انټرنېټ کې لیدلي دي. نو ماشومان به په هوټل کې مزې وکړي، خپل خوراک به وکړي او بیا نو ماسپښین ته هغوی وایي چې خامخا موږ ته کالي واخله او خاص کر پاڼه وایي ما ته افغاني کالي واخله. دلته مې یو هندي دوکان پیدا کړی، دلته پسې نږدې افغاني کالیو ته څه وکړم؟ افغانستان ته تللی نه شم، جنکۍ راپېښه شوې، بس کالي غواړي. د چین بریج د پاسه ولاړه یم یا په پښتو کې زنځیري پل چې دا بوداپست د یو بل نه بېلوي. اخوا ته چې مونږ پرون پارلمان و هغه پکې پشت و او دې خوا ته بوډا دی. څنګه؟ دغه کارغه فیسبوک لپاره کارغه باندې څه کارغه خلکو ته وایم چې دلته کارغه ډېر ښایسته دی. نږدې اول ځل و کارغه مې د لیدلو دي. زه چې زه بودا قصر ته
قصر دی چې دوی په انګلیسي کې ورته قصر وایي هغه ته روان یو دغه زینې جګې شوي دي نو یو څو پټپایي مې سم د معلومه ودرېږه د قندهار چلزینې را یاد شوې لیدلې خو مې نه دي چلزینې خو هغه را یاد شولې دا نجیب وایي دا لکه د قندهار چلزینې غوندې دي دلته مې اوس لږ دمه وکړه باز ځمه کسل ته او دغه شي نه به تاسو ته یو ښایسته ویډیوګانې راواخلم دا زینې مې حساب کړلې دا 40 نه وې دا 100 زینې وې په 100 زینو باندې راپورته شومه دلته کار روان دی وایي دا لاره بنده ده او زه ستړې شومه اوس به ځمه بله لاره به راکومه چې د بوداپشت هغه ته لاړ شم دا بوداپشت چې دی اصلا دا هغه بودا نه دی چې موږ او تاسې هغه یا بودایي مذهب یا زوړ سپین ږیري ته وایي بودا دوی اوبو ته وایي او پشت سمڅه یا تور غار ته وایي نو دا د تور غار یا سمڅې اوبه مثال ورکړي نو اوس ورځو چې پاس وګورو چې د اوبو په کسل کې اوبه شته که نه شته بوډا ماڼۍ ته راورسېدلو دلته لکه داسې ښایسته ځایونه جوړ کړي چې دا د دانیوب سیند ټول ښکاري هر خواته پشت سیمه هم ښکاریږي سیلانیان راځي دلته عکسونه اخلي زه ولاړم وروسته به بیا ماڼۍ ته دننه ننوځمه تاسو ګورئ لاندې ډېر ښایسته سیند روان دی بهیږي او د پشت ټوله سیمه خواته ښکاریږي او دې خواته دا بودا چې دی دا خوا سیمه ډېره قیمتي ده اکثر داسې لیدل کېږي او اورېدلي مې دي چې دلته ماړه خلک اوسېږي لږ نرخونه هم قیمته دي او پشت چې دی بیا هغه سیمه لږ داسې ګزاره حاله ده دغه یو چوکاټ ایښی دی ټول پکې عکسونه اخلي زه نو راغلم زه به خبرې وکړم درته د بودا په قصر کې همدغه یو چوکاټ دی عکس ایښی دی یادګاري دا د ماڼۍ په دې بار سر کې دغه تاسې هلته یوه باښه ګورئ چې شاهین هغه توره یې په پنجو کې نیولې ده او دا جوړه شوې ده مجسمه یې
سیلانیان راغلي دي او دغه یو ګروپ فکر کوم چې د کوریا جاپان یا چینایي هغه خلک دي هغه رهنمایي ورته ولاړ ده دوی ته د دې ماڼۍ په ارتباط باندې هغه ورکوي خبرې ورته کوي معلومات ورکوي ده ټول یو دلته ګروپ جپا سیلانیان راځي داسې په ګروپونو کې دوی د دې په ژبه باندې نه پوهېږي معلومات نه لري بیا دوی سره کینی عکسونه ماخلي او همدارنګه او سره تیاری نیولې ده چې عکس واخلي زه د هنګري د ولسمشر د دفتر مخې ته ولاړه یم دا ماڼۍ په 1215 کې جوړه شوې وه د هغه وخت د هنګري د پاچا لخوا نه بیا په 1940 کې د ده دوه واري یا دا پراخ شو د دې دوه واري کار شروع شو چې په 1989 کې د کار تمام شو دلته د 2003 کال نه را په دې خوا د هر هنګري هر ولسمشر عام اوسیږي عامې د دفتر هغه دلته دی دفتر رسمي دفتر دلته دی او همدارنګه دلته د تاریخ موزیم هم شته دی د تاریخ موزیم هم شته دی او د دې جی ملي ګالري هم دلته ده اوس هم درګر دغه د کار پې روان دی دوی وخت په وخت د خپل تاریخي ځایونه هماغسې په پخواني شاهکار باندې لکه وړوکی یو ځای لوېدلی یا خراب شوي هغه بیرته هماغه پخواني شکل باندې دوی جوړوي چې پیړۍ هغوی پاتې سي د خپل تاریخ سره مینه لري دلته تاسې ګورئ چې یو آس دی د آس په سر باندې یو اتل دی او قمچینۍ نیولې ده په اروپا کې چې ګرځې هر چیرته دوی اسان دي و اتلان دي و دا هغه پخوانی د دوی تاریخ ښیي چې دلته هم اتلان یعنې اسانو باندې دوی جنګ کوي د افغانستان هم لږ سوچ وکړي همدغسې آسونه دي جوړ کړي د احمدشاه بابا میرویس نیکه هغه ویاړونه دي په هر ځای کې د دوی څلې د دوی د اسانو باندې د دوی خولۍ یا خوشحال خان بابا دغه هغه کې یو تاریخ دی جوړ کړي که پخوانی نه دی کړی اوسنی دې شروع کړي سره ټوله ورځ د کابل ښار جوړوي سره خو دغه ته دې هم یوه توجه وکړي نو موږ هم غواړو چې احمدشاه بابا د ژوندی میرویس نیکه د ژوندی وي هغه زموږ قهرمانان دي په اسانو باندې تللي دي سره او هندوستان یې فتح کړی دی لوی هغې امپراتوري یې درلودله
د هنګري د ولسمشر دفتر دی د اوسېدو ځای دی ما مخکې وویلې هغه دلته هر ورځ 12:30 بجې داسې رسمي گذشت غونډې کیږي او د دې خوا دروازې او د خوا دروازې عسکر هغه کیږي بدلیږي سره دوه عسکر سرتیري دلته ولاړ دي دوه هلته ولاړ دي دغه سره بدلیږي ټوله هغوی داسې رسمي گذشت کوي څه خبرې کوي څه قسم یادوي څه هغه کوي له هغه لوړ یو قسم و رسمي گذشت نه وروسته د عسکر هغه کیږي بدلیږي ښه نو اوس له دې نه زما دا د کس بوډا کسل یو ماغم هم تاسو سره دا چې تر اوسه پورې له ما سره پاتې شو یوه دنیا مننه زه زما یو بل ښه ځای دی نو داسې تپه غوندې د غجې ته به لاړه شم له هغه نه وروسته به بیا ماشومانو سره مې تماس نیولی دی هغوی هم ښه دي هغوی خبر نه و چې زه قصر ته ماڼۍ ته راغلم هغوی وایي چې وایي مورې چېرته ماڼۍ ته تللې موږ پاتې شولو ما خو پرون تاسې ستومانه وایي ټوله ورځ یې په لاره کې وځورولم په بوداپشت هغه د بودا په ماڼۍ څنګ ته چې کله بوداپشت ته راغلی او د بودا ماڼۍ مو کتله بیا نو یو 400 متره قدم کې لکه 7 دقیقې لاره ده دا ځای په نامه د فشرمن بوستون یو د ماهیګیر ځای جوړ کړی دی خواته سمندر ده او ډېر ښایسته داسې قصر دی او ښکلی دی تاسې وګورئ داسې ښه انتیک ځای دی لکه دا ټول سیلانیان دلته راځي او هغه کې خواته بیا سیند شروع کېږي د سیند په غاړه باندې دی راځه داسې زه پاتې زه نو زما پاس ټول خلک هلته جګ شوي دي لږه پاس جینه د سیند سیل کوم تاسې هم راسره راځئ هلته باید پیسې ورکړو چې څو روپۍ دي دا پیسې باید واچو Hi, it's money? You can buy tickets right there. Ticket here? Okay. Yes, or online.
دیوالو کې د دوی هماغه پخواني لباسونه او هغه مجسمې کړي دي. موزیک غږوي او اکثر د څوک چې دلته موزیک غږوي هغه ته خلک پیسې راچوي مرسته سره کوي. دلته هم د دانیوب د سیند ګوري چې روان دی بهیږي او هلته اخواته هم پشت ښکاري پارلمان ماڼۍ ښکاري. پرون پشت کې وو پشت کې وو دې خواته بوډا ښکاري د اوس په بوډا کې یو پشت ښکاري او دا دوه سیمې چې د ښایسته سیمې او بل نه جدا کړي دي. پرون په پشت کې وم هوا لږ سړه وه یخه وه. د سیند په غاړه هغه کسان چې بوټونه یې وو اکثر زیاتره یې ښځې وې هغه وژل شوي اوبو ته اچول شوي. واقعا ډېرې زه خفه کړم ټوله ورځ. نن هوا ډېره ښایسته پسرلي ورځ ده داسې ښایسته لمر دی ښکلې ورځ ده خلک دي او ځای هم ډېر ښایسته ځای مو پیدا کړ. نو اخواته اوس په بوډا کې یم دوی بوډا اوبو ته وایي دې غاړې ته او پشت اخواته پاتې دی. دا د وګوره دلته کوشش مې وکړ ښه ځایونه تاسو ته به د سفر امکانات وي که نه وي ویډیو کتلی شئ. په ویډیو کې ما د زړه د اخلاص نه تاسو لپاره کار کړی تر څو ښه ځایونه وګورئ او په حاجت د انګلیسي ژبې باندې ډېر خلک نه پوهېږي. اکثر زموږ خویندې نه پوهېږي چې په کورو کې ناست دي. زما ویډیوګانې داسې ویډیوګانې دي چې خپلې کورنۍ سره خپل مور سره خپل خور سره خپل ورونو سره لیدلی شئ. ناڅاپه کې نشته ده بې شرمې خبرې نشته. د ما د ویډیو پروګرامونو په تعقیب سره تاسو ګناهګارېږئ نه بلکې د شرم احساس هم نه کوئ. یو ځای تاسو ته معرفي کېږي یوه ښه خبره یو مسج تاسو ته درکول کېږي. تر دې چې پورې مې سفر و اوس به وګورم چې له دې نه وروسته به څه کېږي که نه و چې بیا بېرته ځمه پراګ ته. نو ډېره مننه چې له ما سره وئ. زما دا ټولې ویډیوګانې مو لیدلې په دې هیله چې بیا پیسې پیدا کړو عامر پیسې راکړي جیب یې ډک شي او یو بل هیواد ته لاړه شم د خپل د کامرې له لارې نه تاسو ته یو بل هیواد هم معرفي کوم. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. دا ویډیو چې تاسو ګورئ دا سفر چې ما دلته وکړ د 2023 کال د اپریل د میاشتې پسرلی او نن بیا 20مه نیټه ده. زه نه پوهېږم چې دا به تاسو په څه وخت ګورئ. دا په یوټیوب ته زه سپارم تاسو کېدای شي 10 کاله بعد وګورئ تاسو کېدای شي 10 ورځې پسې وګورئ تاسو کېدای شي 100 کاله پسې وګورئ. خو دغه شیان ما ثبت کړل او تاسو ته وخت په وخت سره وړاندې کوم. د ما هڅې هیله کوم چې له خدایه چې د ما هڅې د تاسو خوښې راشي او خپل کمنټونه راته ولیکئ. ستاسو په کمنټونو باندې زه انرژي اخلم او زه خوشحاله کېږم. زما چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ چې ډېرو خلکو ته زور نه خوشحاله شي سره. دلته دا اوکراینای هلک دی موسیقي لګوي دا غږوي دا د اوکراین بیرغ ورسره ده. اوکراینای هلک دی موسیقي لګوي نو حتما دلته رامهاجر شوی دی. په وطن کې جنګ دی دوی ته چې ګورم خپل وطن را یادېږي.